ننګرهار کې د ختیځ زون د 19 سرحدي ولسوالیو د قومي مخورو او اسلامي امارت ترمنځ د یووالي او هماهنګۍ غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د ولسونو او اسلامي امارت ترمنځ په هماهنګۍ او یووالي خبرې وشوې. قومي مخورو ویل په خپلو سیمو کې به تخریبکار خلکو ته اجازه نه ورکوي. د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د خوړو نړیوال پروګرام له لوري د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بېوزله کورنیو ته د نغدو مرستو ویش پیل شوی. مسؤلین وایي د جلال آباد ښار په شمول په 22 ولسوالیو کې له 30,000 ډېرې کورنۍ د مرستو مستحقې ګڼل شوي چې په 8 ولسوالیو کې عملاً د مرستو ویش پیل شوی او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژر پیل شي. جلال آباد ښار کې د 18 میلیون افغانیو په لګښت د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اړوند د 9 ناحیې 12 ګذر کې د ښاروالۍ په 18 میلیون افغانیو مالی لګښت د 1100 متره په اوږدوالي او 9 متره پراخوالي د یو سړک چې 2 پلچکونه 580 متره ویالي او 1480 متره د سړک غاړې سنګکاري پکې شامله ده په کانکریټي ډول د جوړولو چارې پیل شوې. ننګرهار کې د غصب مخنیوي تخنیکی پلاوی د ځمکو اړوند موضوعاتو په اړه پریکړې وکړې. د ننګرهار د غصب مخنیوي تخنیکی پلاوی مشر مولوي محمد ولی محسن او غړو په یو شمېر مهمو املاکي او عامه ملکیتونو پورې اړوند موضوعاتو پریکړې وکړې. ننګرهار کې 890 راستنو شو کورنۍ ته کورونه جوړیږي. د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح سره د انسیار اداري مسؤلینو په ناسته کې وویل چې په دې ولایت کې 890 راستنو شو کورنۍ ته کورونه جوړوي.